موږ سره ډېر محترم ودان عثمان خیل صاحب ډېر تکړه پوهه شاعر چاته چې الله علم او پوهه بخلې ده ستاسو د لاسونو په ډېره پړقا کې ودان عثمان خیل صاحب ته ورنه ورکومه چې هغه راشي او موږ سره خپل کلام شریک کړي ودان عثمان خیل صاحب. ودان صاحب راځئ چې ستاسو په انتظار باندې وو. په ما باندې کور د کشمالو د پټو ډکو ویدې لا خاپري راځي حکم دی چې راځي. خخه ته هغه یادې هغه خو مې ملګرې ده خخه ته هغه یادې هغه خو مې ملګرې ده او یوه بېنومه تلوسه خو مې ملګرې ده ځان ته پکې ګورم او ځان ته پکې جاړم ځان ته پکې ګورم او ځان ته پکې جاړم ښه ده یوه ماته آینه خو مې ملګرې ده. د ټولو نه مخکې د سالار صاحب او د هغوی د ټول کمیټۍ د ملګرو ډېره زیاته مننه کوم چې راویې غوښتمه او د خپلو پښتنو سره د خپلو ملګرو سره د خپلو اورېدونکو سره مخامخ شومه. د باسین صاحب په اجازه وخت به ډېر نه نیسم. څو شعرونه چې مړه زړه مړه نو دا چا له دې راوستی یم مړه زړه مړه نو دا چا له دې راوستی یم قسم په خدای چې سم جړه له دې راوستی یم او نصیبه اوس مې تماشه کوه چې څنګه مې خوري نصیبه اوس مې تماشه کوه چې څنګه مې خوري خود چې د تورې بلا خوا له دې راوستی یم او وخته مشال یم رڼا کوم ګناه کوم وخته مشال یم رڼا کوم ګناه کوم وخته سزا راکې هوا له دې راوستی یم وخته مشال یم رڼا کوم ګناه کوم وخته سزا راکې هوا له دې راوستی یم او پرېږده چې اوس خو حسیني چغې په جار ووهم اوازین صاحب پرېږده چې اوس خو حسیني چغې په جار ووهم عشقه چې دشت د کربلا له دې راوستی یم. ملګري غوښتنه کوي لار کې راته وي چې یو نظم دی احساس هغې نه پس یو وړوکی نظم دی دا هم وړوکی نظم دی وخت په ډېر نه نیسم احساس نظم دی هغه وایم چې ملګري وبخه دا تا چې کوم تپوس وکړو ملګري وبخه دا تا چې کوم تپوس وکړو زما نه دا تپوس اکثر کېږي خو داسې ده چې نه غواړم دا چې زه د دغه سوال جواب ووایم او هغه ځکه چې بس ماړه څه ترې نه جوړېږي. زما کوشش دا دی چې خلکو له خندا ورکړم خلکو له ژوند ورکړم خلکو له رڼا ورکړم نه غواړم دا چې څوک خفه کړم او بې سوره یې کړم. زه د دې وجې نه په دې خبرې نه کوم زه د خپل ژوند د تورې شپې خبرې نه کوم خو که ته خامخا دا غواړې چې ځواب درکړم نو بیا غوږ کېږده خو په دغه شرط چې ژاړې به نه. خبره دا ده چې زه ښه یم ښه خوشحاله یم خبره دا ده چې زه ښه یم ښه خوشحاله یم ما ته بیخي دا احساس نه کېږي چې زه داسې یم د عامو خلکو په شان ټیک ټاک زندګي کوم خو لیونی چې مې رایاده شي نو وژاړم سپینه سپوږمۍ چې مې رایاده شي نو وژاړم هغه جینۍ چې مې رایاده شي نو وژاړم خو لیونی چې مې رایاده شي نو وژاړم سپینه سپوږمۍ چې مې رایاده شي نو وژاړم هغه جینۍ چې مې رایاده شي نو وژاړم په هغه وخت کې مې په ذهن کې دا خیال وګرځي چې نو هغه به اوس زما وی تیاره ژوندون به مې رڼا وی په مړ لارمان کې به مې سا وی خدایا که سترګې مې بینا وی خپلو به ولې زه پردو ته پرېښودم خپلو به ولې زه پردو ته پرېښودم. یو وړوکی نظم دی باران د ملګرو په غوښتنه چې یو وختو زه داسې مین وم چې د محبت د کراماتو ډکوم زه به یو چرته تلم چې کله به تلم زه به لا هلته رسېدلی نه وم زما نه مخکې به باران تللی و. زه هم په دې خبره پوهه وم او هغې هم به ویل داسې چل دی زه هم په دې خبره پوهه وم او هغې هم به ویل داسې چل دی د دې باران سره ستا څه تعلق دی چې ته راځې نو باران هم راشي. اوس خبر نه یم څه پته نشته اوس خبر نه یم څه پته نشته چې به هغه کرامات هغه شانې زما سره وي او که ختم به وي ځکه چې هغه مې نثار خوړلی. نن غرمه ناست وم د توت د لاندې ګرمي وه ځان ته مې لمن وهله چې په موبایل تلیفون رالی چې مې اوچت کو ما ویل هله څوک ویلې څوک پرېږده خو دلته کې به کله راځي نو مې وانغېست د خبرو نه مې وپېژنده ما ویل ولې بیا در یاد شوم زړه دې صبر نه کو ویلې نه ته را یاد نه شوې خو ګرمي ډېره ده ما وې که راشي او د ځان سره باران راولي